بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ ویډیو کې په مینیسینګ خبره کوو چې د مینیسینګ زموږ سره په پښتو کې څه مطلب کیدای شي. نو راځو انټینډ ټو تھریټن اور فرایټن سم ون، یعنی مینیسینګ زموږ سره هغه عمل دی د کوم په شا چې د چا د خوف یا چاته د دمکۍ ورکولو اراده موجودي، یعنی یو کس چاته دمکی ورکوي یا یو کس چاته ویره ورکوي، ویروي یا دمکی ورکوي، نو دې ته دې عمل ته مینیسینګ ویلی کېږي په انګلیش کې. مثال ته راځو. You will face the consequences, he said in a menacing tone. تاسو به د پایلو سره مخ شئ یا تاسو به د نتایجو سره مخ شئ، هغه په ویرونکي غږ وویل یا هغه په ویرونکي لهجه وویلو. ټیک ته، menacing tone ویرونکی غږ یا ویرونکی لهجه. ټیک ته، نو دلته هم د menacing مطلب راغی ویرونکی. ټیک ته، چې په هغې کې دننه دمکي موجودي یا پکې د خوف دغه عمل موجودي چې دغه څیز چاته یا دمکي ورکوي یا خوف ورکوي. ټیک ته، دویم مثال زموږ سره دی. Your plans seem menacing. ستاسو پلانونه ډارونکي ښکاري یا ستاسو پلانونه چې کوم دي نو دا خوف زده ښکاري. مطلب په دې کې خوف دی، دهشت پکې ښکاري، خطرناک ښکاري. ټیک ته، یعنی د دې په شا د دمکۍ یا د ویرې ورکولو اراده موجود ده، ستاسو دا پلانونه داسې ښکاري. نو د مینیسینګ مطلب دی دمکي ورکول، تریټ کول څوک یا ویرول څوک، چاته خوف ورکول څوک ویرول. په دې معنو کې زموږ سره مینیسینګ استعمالیږي.